په لغمان کې د څه کم 3 میلیونه افغانیو په مالي ارزښت په 2 ښوونځیو کې د څښاک د پاکو اوبو د یو حلقې سربیره ځینې نور خدماتو د جوړولو پروژې چارې پیل شوې. په یادو مراسمو کې چې نن چهارشنبه د وږي په 19 نیټه ترسره شول پر مهال لغمان مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار سربیره د پوهنې رئیس عبدالله حمیدي یو شمېر نورو مسؤلینو ګډون کړی. د پوهنې رئیس عبدالله حمیدي د معلوماتو له مخې یاده پروژه کې چې د علي خیلو او شیرګړ په 2 ښوونځیو کې تطبیق کیږي پکې یوه حلقه د څښاک د پاکو اوبو، 6 غرفې، مبرزونه، سپټیک څاګانې، کثافتداني او ځینې نور خدمات شامل دي. نن د 2 ښوونځیو چې د علي خیل انجونو ښوونځي او شیرګړ انجونو ښوونځیو دپاره د صحي اوبو سیستم او عصري تشنابونو تهداب ډبره ایښودل کیږي چې په هره ښوونځي کې 6 مبرزونه، یو کثافتداني، د صحي اوبو سیستم او د یادولو وړ ده چې په شیرګړ انجونو ښوونځي کې سولري سیستم او یو حلقه 80 متره د اوبو ساه هم شتون لري چې د دغه مالی تمویل کوونکی د یونیسف اداره ده چې دا ټوټال د 3 میاشتو په موده کې به د دواړو ښوونځیو دپاره د صحي اوبو او د مبرزونو سیستم په عصري شکل باندې جوړیږي. هغه ویل په یادو دواړو پروژو 28,200,510 افغاني مالی لګښت راځي چې د یونیسف مؤسسې لخوا ورکول کیږي او چارې به یې د 3 میاشتو په جریان کې پای ته ورسیږي چې په بشپړېدو سره به 3,052 زده کوونکي د ګڼو اسانتیاو څخه برخمن شي. په ورته مهال د لغمان مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار د یادې پروژې په شروع کېدو د خوښۍ ترڅنګ د یونیسف مؤسسې له مسؤلینو څخه مننه وکړه چې یادې پروژې په دې ولایت کې شروع کړي. هغه د یونیسف مؤسسې له مسؤلینو څخه غوښتنه وکړه چې په راتلونکي کې هم دې ته ورته نورې پروژې په لغمان ولایت کې پیل کړي ترڅو د دې ولایت د ولسونو ستونزې راکمې شي. ښاغلي مظلومیار د دواړو پروژو له تطبیق کوونکي شرکت له مسؤلینو څخه وغوښتل چې د کارونو کیفیت او کمیت ته ځانګړې پاملرنه وکړي او پوهنې رئیس ته دنده وسپارله چې وخت پر وخت د یادو پروژو له چارو څخه د کارونو د ښه ترسره کېدو په موخه څارنه او نظارت ترسره کړي. له بله پلوه مرستیال والي د علي خیلو ښوونځي د تدریسي بهیر څخه هم لیدنه وکړه او مسؤلینو ته یې په بېلابېلو برخو کې لازمې سپارښتنې او لارښوونې وکړي.